مونږ چونکې د شیخ صاحب شاګردان یو د هغوی د خبرو نه وړاندې زمونږ خبرې به طور مقدمه وي. دوستانو مجلس په دې خاطر جوړ دی چې نن د تعلیمي کال دی، البته د دینی مدارسو او لومړۍ ورځ د افتتاح ورځ ده. د الٰه العالمین نه ډېر شکریا ادا کوو چې تر دې ورځه پورې موږ بیا هم ژوندي پرېښي یو، او دا هم د خوشحالتیا خبره ده، بالخصوص هغه ځوانان او هغه طالبان چې هغوی نن د کور څخه راغلي دي او دلته مدرسې ته او په نیت د دې باندې چې الٰه العالمین دین زده کوي. یقینا دا ډېر د افتخار خبره ده. دا طالب چې مدرسې ته بستره راوړي او دلته دیره کیږي، د دې غرض دا وي او نیت جوړول داسې پکار وي چې الٰه ستا د رضا کولو په خاطر ما خپله بستره راخیستې او ستا په درګاه کې مې ګزارلې او همدلته زه دیره یمه. الٰه ستا رضا را نصیب که. د مدرسو ته راتګ او مدرسو ته دیني زده کړې کول اصل مقصد دغه وي. خدای تعالی دې ټول زمونږ او ستاسو نیتونه صفا کړي. نو دوستانو دا ډېر مقصد راغلي غوره کړی شو. د انسانانو دلته د ژوند کولو نه مخکې اصلا اول د واره خویان اوسېدل، هغوی خپل منځ کې جنګونه زیات کړل، فسادونه زیات کړل. خلافت دپاره الٰه العالمین هغه په وینې تویوي، هغه هم فساد په ځمکه کې کوي. الٰه کریم ورکړی په نورو ملایکو باندې فضیلت ومني. ملایکو او دا ادعا کوي یو وایي زه تکړه یم بل وایي زه تکړه یم. نو د هغوی په منځ کې امتحان اچول کېږي. عند الامتحان د امتحان په وخت کې څوک چې تکړه وي معلومیږي. بیا آدم علیه السلام د ملایکو د الٰه العالمین د ملایکو د آدم علیه السلام تر وړاندې امتحان واچو. اسمان مفسرین کرام مسمیات یا کامیاب شو چې امتحان کې څوک انعام کې دا شو الٰه چې ستاسو د دوی ترمنځ امتحان شو او جهنم
داخل شوم، 2 حلقې ناستې وې، حلقې د ذکر وې، حلقې د تعلیم وې. نبي علیه السلام مبارک وفرمایل دواړه ښې ډلې دي، دواړه کامیابې ډلې دي. خو نبي علیه السلام راغلی او د علم په د حلقه کې کېناستو. دلیل د دې و چې علم دا ډېر یو لوی منصب دی. بل طرف ته تاسې وګورئ، نبي علیه السلام مبارک فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثان د انبیا دي. د دین د شعبې مجاهد هم شته دی، د دین د شعبې ذاکر هم شته دی، د دین د شعبې حاجم شته دی، د دین د ډېرو شعبې خلک شته دی. خو یو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د نبیانو وارثان چې دي هغه علما دي. او وارث دا هغه کس چې ډېر قریب وي میت ته، هغې ته ویلی شي. کذالک نبی علیه السلام ته په ټولو د دین د شعبې ماهرونو کې او د هغې صاحبانو کې بهترین خلک علما دي، ځکه د نبی علیه السلام وارثان. بل طرف ته تاسې وګورئ، نبی علیه السلام مبارک فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین خلک هغه خلک دي چې تعلیم د قرآن کې او بل چا ته کوي. نو دوستانو تاسو چې دلته راغلي یاستئ بهترین خلک یاستئ، دا خو یوه خبره. دویمه خبره او اخیرنۍ هغه ده، اوس خو د کورو څخه راووتلی، د پلار او د ورور څخه مو اجازه په دې عنوان واخیستله. زما پلاره هغه کار چې ته په ما کوې هغه ته نو خپله وکړه، ورور هغه کار چې ته په ما کوې هغه ته په خپله وکړه. زه ځم د اله العالمین دین زده کوم. هغه کس ورځ د قیامت په اله العالمین ته څه جواب بیا ورکوې چې تا د خپل د پلار د ورور اقربا او دوستانو څخه سترګې راپټې کړلې په دې خاطر چې ته د خدای تعالی دین زده کوې او دلته راشې بیا یا به په ورځ د قیامت ستا کوم جواب وي چې ته د خپل پلار ورور او اقربا په دې نیت رالېږلی. د علماو نه اورېدلی دي چې عالم چې اویا کسان به هغه خلک چې جهنم کې واجب شوي وي جنت ته ځي، که حافظ چې 10 کسان واجب الجهنم هغه به جنت ته بوځي. دې په دې نیت رالېږلی بیا به موږ آخرت کې جنت ته بوځي. دی نه د کوم مقصد دپاره چې ما ورته دلته راغلي یو هغې مقصد هغه باید یاد کو. دا وخت دا ډېر زیات کم دی. دا چې نن موږ او تاسې په کوم زمانه کې موجود دا سبا بیا نه راځي. بیا قسم د ارمان به ما او تا کوو. د وخت اهمیت ډېر پکار دی. تاسې که د مشرانو د علماء کرامو مفسرینو مجتهدینو حالات وګورئ، هغوی کله هم داسې وخت نه دی راغلی چې وخت ضایع کړي. د دوی د ټولو نه امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خاص شاګرد دی. امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خاص شاګرد دی. دوستانو دا خبره د تطبیق په خاطر کوم. زه به وروسته ووایم مدارس ډېر لرو، خو کوشش وکړئ هغه مدرسو ته لاړ شئ چې هلته زده کړه او هلته تعلیم فکر سره کېږي. هلته استادان یو ځانګړی فکر لري. هلته استاد شاګرد ته په دې خاطر درس وایي چې سبا زه نه یم او زما د دین خدمت او زما کومه وظیفه زما شاګرد ورته ویسي. په دې فکر د هغو استادانو سره درسونه ووایئ. که مو هغه استادانو سره درسونه وویل چې هغه وایي چې ما ته تنخوا راکوئ تا د خدای ملا کوي که نه، نو خیر به وینئ. که مو هغه استادانو سره درسونه وویل چې دا د باندې خپل تقریر یاد ستا قصه کښېنئ، هغه به هم خیر وینئ. ولې نه مو کتل موږ او تاسو ته اوس هم معلومه دي 1000 1,500 200 کسان په یو کتاب کې ناست دي، خو په سبا له تاسې وګورئ څه وجه ده؟ وجه دا ده هلته درس په دغې نیت نه ویل شوی، هلته درس په خپل نوم په خپل شهرت وي، هلته دلته خپل ځان غم وي، هلته د شاګرد فکر نه وي. ولې تاسو ته نمونې پرتې دي. زمونږ او ستاسو د مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل شاګردانو ته درسونه وایي، خو په دغې نیت باندې وایي چې دا خپل شاګردان په
داسې انداز کې وروځي سبا امام صاحب نه یو د هغوی فکر کوي مقتدي سي. امام محمد رحمت الله علیه د امام صاحب شاګرد دی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام صاحب شاګرد دی. یو امام محمد صاحب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه 18,000 مسائل یاد کړي. دومره لوی فکر وراچوي امام دا باندې هغه حالات د مرګ را سکرات د مرګ پې را سختۍ پې راغلې دی مبارک بېهوشه شو. چې بېهوشه شو یو ټیمه پورې د هغه نه بعد بیا راویښ شو. ابراهیم ابن جراح دې خواته ولاړو. امام صاحب چې دا امام ابو یوسف صاحب چې کله د خپل د سختۍ د مرګ په وخت کې د خپل بېهوشونه لږ را په هوش شو. ابراهیم ابن جراح ته وایي د یو مسلې پوښتنه درنه کو. ابراهیم ابن جراح ورته وایي ای د خلکو امامه، ای د وخت امامه، ته خو د مرګ په سختیو کې، ته خو خپله په سختو حالاتو کې په دې وخت کې د مسلې څه پوښتنه کوې. امام ابو یوسف صاحب ورته فرمایي چې دغه لږ وخت زه ژوندی یم دا باید هم زما بغیر د علم نه باید ضایع نه شي. ابراهیم جراح پوښتنه درنه کو کله چې حاجي حج ته لاړ شي هلته رمي الجمار کوي، د شیطانانو ویشتل کوي، نو غوره دا ده چې هغې په سورلۍ باندې ولي که غوره دا ده که پیاده ولي. ابراهیم ابن جراح ورته فرمایي وایي ما ورته ویل راکبن او په سورلۍ کې ولي دا به غوره وي. وایي راته ویل نه. وایي بیا مې ورته وویل چې کله پیاده ولي غوره به وي. وایي بیا راته ویل نه. وایي زه هم تعجب شومه په دواړو جوابونو کې ما ته وایي چې نه، که پیاده ولي م وایي چې غوره نه ده، که په سورلۍ ولي غوره نه ده. وایي امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د امام صاحب خاص شاګرد و وایي ده راته وویل که چېرته هلته توقف کوي دعا دپاره هلته چې پیاده ولي ښه ده، او که چېرته روان وي نو بیا راکیبن ویشتل ښه ده. امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه دغه خبره اخرنۍ مسله د ده د ژوند د لحظو څخه وه. ابراهیم ابن جراح وایي چې کله زه راووتم خپل د دروازې خپل د کور دروازې ته لا نه وم رسېدلی یو اواز وسو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه د دنیا څخه هغه د علم د وخت مصرفولو په خاطر امام ابو یوسف صاحب دلکدن وخت کې علم نه پرېږدي. او هغه خبره چې شاګردي د هغه چا نه کول پکار دي چې هغه تا ته یو فکر در واچوي. دغه فکر چې امام ابو یوسف صاحب د مرګ په وخت کې هم دغه علم نه پرېږدي، دا فکر ورته چا ورچولی و؟ دا ورته امام ابو یوسف. په دې خاطر باندې د علم اهمیت ډېر ضرور دی. هغه امام محمد رحمت الله علیه بل شاګرد دی. امام صاحب ورته څنګه فکر ورچولی؟ امام محمد صاحب په یو کلي کې درس کوو، مبارک به ماسپښین کې راتو امام شافعي دا خپل د مذهب صاحب دی، لیکن زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګرد دی. امام محمد رحمت الله علیه شاګرد دی. امام محمد صاحب راغی، امام صاحب امام محمد امام محمد سے ورته وایي چې ته د علم دومره شوقي بالکل صحیح راغلی. علم سره شوق دی، تاسې هم دلته راغلي یاست دی. دغه فکر باندې تاسې به دلته وخت تېر کوئ. همدارنګه دارالرحمن کابل کې چې ډېر ناظمان نه لري، ولیکن عجیبه خبره ده چې د دې مدرسې شاګردان په خپل شوق سره اگر که وهل ورته نشته، اگر که ډېر پلانونه ورته نه لري، شاګرد خپله دا فکر کوي چې زه ولې درس ونه وایم. دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې موږ ته خپلو مشایخو
داسې فکر راچولی دی چې تاسو داسې زده کړه وکئ چې سبا هغه خلک چې تاسو نه فارغېږي باید ستاسو په ځای باندې نو که چېرته دغسې استادانو سره هم درسونه ویل لرې نه ده چې د هغوی غوندې خلک به تاسو نه پوه شي په نږدې کې یو مثال درته وړاندې کوم او اخیرنۍ خبره بیا به کښېنم لکه څنګه چې د امام صاحب رحمت الله علیه فکر مې درته وویل خپل شاګردان یې داسې وروزل چې هغه زمونږ او تاسو لپاره نمونه ده په اوس زمانه کې د امام محمد صاحب د امام ابو یوسف صاحب د امام زوفر صاحب نوم چې څوک واوري خلک ورته سلام کوي ولې دغه استاد نه شاګردي کړې وه کذالکه په دې وخت کې هم یو نابغه تېر شوی و خپل شاګردان یې دغسې وروزل چې هغوی د خدای تعالی د دین خلکو ته په دې عنوان ورسوي الهه ستا دین دی که زه یم که زه نه یم الهه ستا دین دی که په ما سختي وي او که په ما راحت وي زه به ستا دین رسوم که زما ته امتیاز وي که نه وي د دې وجې نه نن نابغه صرف په دنیا کې نشته دی خو اله العالمین هغه شاګردان چې ده روزلي وو خدای تعالی هغوی ته داسې علوم ورکړل چې نن هم د هېواد او په ډېرو هېوادونو کې د هغوی نومونه یادېږي من جمله د هغې نه دا چې زمونږ او ستاسو مخ ته ناست دی فضیلت الشیخ حضرت شیخ صاحب دا هم د هېواد کې چې یادېږي دا چې په کم عمرۍ کې د حضرت شیخ صاحب عمر به سږ کال 36 کال وی په کم عمر کې په دومره عمر کې شیخ الحدیث چا نه وي لیدلی